یو سړی 100 کاله وړاندې له فلسطین راستنیږي او داسې خبره کوي چې نن هم د نړۍ حالت تشریح کوي. هغه د یهودانو د پرمختګ راز او د عرب مسلمانانو د وروسته پاتې والي لاملونو ته اشاره کوي. دا سړی څوک و؟ دا کیسه څومره رښتیا ده؟ او تر ټولو مهمه دا چې ولې دا خبره نن هم تکراریږي. نن به تاسو ته د پښتنو د لوی مشر پاچا خان هغه د سترګو لیدلی حقیقت بیان کړو چې ډیر لا ترې نه دی خبر. تر پایه را سره اوسئ. ممکن دا ویډیو ستاسې فکر بدل او د زړه سترګې پرانیزي. پاچا خان په 1926 میلادي کال د حج په سفر ووت. د حج له فریضې وروسته له مسجد نبوي څخه بیت المقدس ته روان شو چې د میرمنې په ګډون یې د کورنۍ څو نور غړي هم ورسره وو. له پاچا خان سره په بیت المقدس کې ډیره دردونکې پیښه وشوه چې د ژوند ملګري د تل لپاره ترې جدا کړه. دوی چې کله بیت المقدس کې د جماعت په زینو پورته کېدل نو د پاچا خان میرمنې په زینه کې پښه وښویده او لاندې را پرېوته. دا چې سخته ټپي شوې وه نو څو ورځې وروسته یې ساه ورکړه. پاچا خان خپله میرمن همالته خاورو ته وسپارله. که څه هم د پاچا خان زړه مات و خو سترګې لا هم خلاصې وې. د چې هلته څه ولیدل هغه د ټولې مسلمانې نړۍ لپاره یو لوی درس و. پاچا خان وایي ما ولیدل چې په فلسطین کې یهودیانو ښکلي نوي کلي ښارونه او باغونه جوړ کړي دي. لا هم په کار لګیا دي خپل کلي او ښارونه آبادوي. خو مسلمانان هغوی په خپل غفلت کې پراته وو او د امام مهدي په انتظار ناست وو چې هغه به راشي او هر څه به زمونږ شي. دوی دومره بې علمه او بې خبره وو چې امام مهدي خو پرېږده چې پیغمبر سره هم خپل قوم ملا نه ده تړلی نو بریالی شوی نه دی. پاچا خان له بیت المقدس نه بهر ووت چیرته چې شاړه او شګلنه ځمکه ګوري چې پوښتنه کوي دا ځمکه د چا ده؟ ورته وویل شي چې دا د عرب مسلمان ځمکه ده. خو چې هره آبادي سمسوره ځمکه او بنګلې ویني نو ورته ویل کیږي چې دا د یهودانو دی. پاچا خان چې سهار وختي د قدم وهلو لپاره د باندې وځي ګوري چې یهودي ښځې او نارینه وختي خپل کار ته روان دي. پاچا خان وایي کله به چې د یهودانو هوټل ته لاړم سهار او غرمه به خالي و، یوازې مازدیګر به ډک و. ټول به پاک صفا لباس اغوستی و، چای قهوه او د انګورو اوبه به یې څښلې او هوټل به یې هم پاک و صفا و. خو چې د عربانو هوټلو ته به ولاړم سهار غرمه او مازدیګر به خلک پکې پنډ وو. غټ غټ چلمونه به ورته ایښي وو، په لوبو او ساتیریو به بوخت وو. هغه صفایي چې د یهودانو په هوټلونو او رستورانټونو کې وه دلته نه لیدل کېده. پاچا خان یو ورځ عرب مسلمان ته وویل دا تاسې په کومه دنیا کې یاست؟ لږې سترګې خو وغړوئ. زه چې ستاسې په ملک کې ګرځم چې شاړه او شګلنه ځمکه وګورم وایي دا د عرب ده، چې آباده ځمکه وګورم وایي دا د یهودي ده. تاسو خپل ژوند ته وګورئ او د هغوی ژوند ته وګورئ. که علم مو نشته نو سترګې خو مو شته. عرب په ځواب کې ورته وویل موږ دا شاړې ځمکې په یهودانو باندې خرڅوو چې دوی آباد کړي. دا آخري صدی ده، امام آخر زمان به راشي او هر څه به زموږ شي. پاچا خان حیران شو او زړه کې وویل ما فکر کاوه چې ملایانو یوازې موږ پښتانه امام مهدي ته کېنولي یو، خو عرب غریبانان هم په همدې تمه کېنولي دي. پاچا خان بیا د ژوند په آخر وخت کې وایي اوس مې کله ناکله خیال پیدا شي چې فلسطین ته لاړ وای او له عربو نه مې دا پوښتنه کړې وای چې هغه ځمکې ستاسو شوې او که د یهودانو؟ اوس خو 14مه پېړۍ هم خلاصه شوه. نو دا یوازې د 100 کاله پخوا کیسه نه ده، دا زموږ د نن حالت هم دی. پوښتنه دا نه ده چې عربانو څه وکړل، پوښتنه دا ده چې موږ څه کوو.
آیا موږ هم د یو چا په انتظار ناست یو او که خپل برخلیک په خپله جوړوو؟ که دې ویډیو تاسو ته فکر درکړی وي نو حتما خپل نظر په کامنټ کې راته ولیکئ.